دا دو آیاتونه دي د دې ډېر فضایل په احادیثو کې نقل دي. یو حدیث کې راځي نبی پاک علیه السلام فرمایي چې دا دو آیاتونه یو ملک راوړل او د اسمان نه راکوشو چې دا ملک او فرشته مخکې نه و راکوشي وي. جبریل علیه السلام او فرمایل چې اے نبی تا ته زیرې درکوي په دوو رڼاګانو باندې چې یوه رڼا سورت فاتحه ده او بله خواتیم د بقرې دي، اخري دو آیاتونه، او دا د دې امت نه مخکې چاته نو ورکړی شوي. ډېر عظمت والا آیاتونه دي، ډېر د خیر او برکت والا آیاتونه دي. یو بل حدیث کې راځي نبی پاک علیه السلام فرمایي څوک چې د شپې د خوب نه مخکې د ویده کېدلو نه مخکې دا دو آیاتونه ووایي نو دا به ورته کافي شي. بیا د دې حدیث په تشریح کې محدثین فرمایي چې دا دو آیاتونه به دته څرنګه کافي شي. نو د هغې تشریح محدثین داسې کوي چې دا به ورته د تهجدو نه کافي شي. یو انسان دی او هغه بیمار دی او یا تهجدو ته نشي راپورته کیدی، لیکن د ویده کېدو نه مخکې دغه دوه آیاتونه آمن الرسول او لا یکلف الله دا اولوستل نو دا به ورته د تهجدو نه کافي شي. او دویم بعضې محدثین فرمایي چې د شپې څومره وظایف دي، که دا تلاوت کوي، که دا ذکر اذکار کوي، که دا نور عبادت کوي، د ټولو نه به دغه دوه آیاتونه د دپاره کافي شي. او دریم بعضې محدثین فرمایي چې دا به د انسان د مغفرت او دقه شان د حفاظت دپاره کافي شي. او علي کرم الله وجهه په دې باره کې یو عجیبه قول بیان کړی دی. وایي زه په یو تن باندې ګمان نه کوم چې هغه مسلمان هم وي او عاقل او بالغ هم وي او دا آیاتونه هغه ته ورسیږي او د شپې د ویده کېدو نه مخکې هغه ونه لولي. نو یا خو د په اسلام کې نقصان دی او یا د په عقل کې نقصان دی. ډېر فضیلت والا آیاتونه دي. او بیا دا وفرمایل چې نبی پاک علیه السلام فرمایلی دي چې دا د هغې خزانې نه راغلی دي کومه خزانه چې د عرش لاندې ده. او بیا وفرمایل چې دې آیات سره د دوه آیاتونو سره آیت کرسی هم لوستل لازمي دي چې عقل ورکیوي او اسلام ورکیوي. نو د ویده کېدلو نه مخکې به آیات کرسی هم لولي او دقه شان دغه دوه آیاتونه به هم لولي.